پلاره ټولو ګاکانو ته مې ډوډۍ کېښودله او ښه په مزو سره یې خوري. ډېر ښه ساده ګوله زویه، کوم یو ګاک خو درنه خفه نه شو که نه؟ نه پلاره یو ګاک هم خفه نه شو او ټول وایي ستا پلار ډېره ښایسته ډوډۍ جوړوي لکه د مار غوندې، داسې ورته نښتې دي په 2 لاسو یې خوري د ظالم زامن. څنګه به په 2 لاسو نه خوري د ظالم زو؟ اخر مې د چا نه ټریننګ اخیستی دی، ستا د بابا نه مې ټریننګ اخیستی دی، هغه هم ډېر زیات مشهور و. خو دا خبرې پرېږده ساده ګوله، داسې چلو که که نه چې لاړ شې دغه مدالي ماما دوکان ته لاړ شې 2 پاکټه مالګه راوړه، زه له کابلي پولاو جوړوم ښه، هله زر شه چې ګاکان ډېر زیات دي، دوکان ډېر ټیټ روان دی د خیره. نه پلار جانه زه نن یو بل دي ته ځم ډېر مې زیات مصروفه یم، وبخه قدم راواخله. دقسې ستا څه مصروفیت دی؟ دا چېرته ځي چې داسې وارخطای؟ منډه مالګه راوړه بیا کار چې ته ځې زه لاړ شه ښه. نه نه پلاره زما یو ملګری سپلی شوی دی او مریض دی ښه، زه به هغې ته پوښتنې ته ورشم او بیا به تا ته مالګه راوړم او که نه قدم راواخله. دقسې دا لا څنګه ملګری دی چې د خپل پلار خبره نه مني او هغې پوښتنې ته ورخطای؟ ورشه مالګه راوړه او بیا به پوښتنې ته ورشي. خو دا راته ووایي چې دا ملګری دی څوک دی؟ پلاره زما ډېر ټیټ انډیوال نه دی هغه مټورې، هغه سپلی شوی دی د هغې پوښتنې ته ورځم. دا څه وې ساده ګوله، مټورې مریض شوی دی، منډه که د هغې پوښتنې ته خو په منډه ورشه. 15 هفتې یو دي ناوخته کړی دی، په یوه ورځ به ورغلی وي که نه، خو ستا ډېر ټیټ انډیوال دی او د ټیټ انډیوالانو همیشه باید خیال وساتي ښه، او که نه تېشه منډه ورشه ته. صحیح ده پلار جانه زه ورځم ښه، او د هغې خوا نه چې راځم د خیر سره تا ته به مالګه م راوالم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. زه ورځه ساده ګوله زه. سلام علیکم مترورې ښه یې جوړې خیر دی کلاري ده؟ وعلیکم السلام ساده ګله زویه په خیر راغې څنګه یې ښه یې جوړې خیر دی کلاري ده؟ خیر و خیره ده ترورې ته ښه یې جوړی خیر ده کلاري ده؟ خو خبره داسې ده ماشاءالله ډېر ښه زیات خلک در کره راغلي دي، دا څوک دي؟ وایي ساده ګله زویه دا 2 پکې زما وروڼه راغلي دي او دا یو پکې چې دی که نه دا د مټوري د پلار باجه دی او د مټوري پوښتنې ته دا خلک راغلي دي. غریب خو غر کو تباه دی ډېر زیات مریض دی. او که نه ترورې ما اورېدلي ول چې مټوری سپلی شوی دی او مریض دی، په همدې خاطر ما هم د پلار نه اجازت راواخیستو او دوکان مې په میدان پرېښود او د مټوري پوښتنې ته راغلم. وایي ساده ګله زویه ډېره زیاته مننه، ډېر تکړه سړی چې ته د مټوري پوښتنې ته راغلې. هغې به روزانه پوښتنه کوله چې دا ساده ګل څنګه نه ښکاري، نو به یې ما ورته ویل چې را به شي یو ورځ هغه کېدی شي مصروفه یې، نو دا دی خیر دی ته په خیر راغلې. هغه خو مریض و خو تا پسې ډېر زیات مریض شوی دی. ښه ترورې دا راته ووایه چې اوس مټوری چېرته دی چې ورشم په خیر؟ ساده ګله زویه مټوری دننه کوټه کې ناست دی. ښه ده ترورې زه ورځم ښه، او که نه ته همدلته اوسه مېلمنو سره زه ورځم د مټوري سره خبرې وکړم. صحیح ده ساده ګله زویه زه ورشه په خبرې ورسره وکړه، خو دا راته ووایه چې څکې که نه؟ او ترورې ولې نه څکو که تی راباندې څکې نو وبې څکو که نه، نو خبره داسې ده کوټې ته یې راوړه که نه. یاره ساده ګله زما خو زړه نه کېږي زه در باندې نه څکم ښه، همداسې په نهاره خېټه ګرځه. وایي مټوري ښه دی چې ومې لیدلي، ما اورېدلي ولې وایي سړی سپلی شوی دی او مریض دی، نو دوکان مې په میدان پرېښودو او پلار مې راته ویلې په منډه منډه ورشه د مټوري پوښتنه وکړه او زه ورته راغلم. د ظالم بچیه ته خو ډېر زیات تک زیړ شوی ښه. مړه ساده ګل ملګري داسې چل دی که نه ډېر زیات خراب یم. دعا راته کوه هسې نه چې توت ته شم، سپلی شوی خو یم خو داسې نه چې توت ته شم ښه. دعا راته کول ظالم زو بیخي ښکارېدې نه تم. بس زم خبر نه وم که نه مټوري ملګري بازار ښه دی چې ومې لیدلې او ماشاءالله روغ جوړې خدای به دې نور هم ښه کړي ښه د خیره سره. بس دعا راته کوه ساده ګل ملګري او که نه چې خدای پاک مې ښه کړي. خو خبره داسې ده که نه چې چای بس کړې او که نه؟ مړه مټوري مور دې راته ویلې چې چای در باندې زه نه څکم، نو بیا ما ورته ویلې چې را باندې بیا څکې. خو د خیر چای څه مشکل نشته ښه، زموږ هوټل دی ماشاءالله هغې کې مې ښه ډوډۍ او چای څکلی دی راغلی یم. خو دا راته ووایه چې د څه شي مریض یې؟ مړه ساده ګل ملګري غر کو تباه یم یاره، ډېره سخته تبه مې هم ده او په دې سټ مې هم درد دی یاره. بس الله پاک دې ښه کړه مټوریانو. خو دا راته ووایه چې اوس دې صحت څنګه دی؟ بس اوس د الله شکر دی لږ لږ ښه شوی یم ښه ساده ګله. بس دا تبه مې لږه ماته شوې ده او په دې سټ مې لږ لږ درد شته دی. دا شکر دی مټوریا چې ښه شوی او دا تبه دې ماته شوې ده. موږ ورته دعا کوو چې الله پاک دې دا سټ هم مات کړه. ځان والا که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ، یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره، او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارم بله ویډیو کې به سره ملاویږو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.